دینه چې هیډر فوټر نمبر راولې له دې ځای نه هم راوستی شي دا کلیک کړه وینې هماغه اپشنونه چې مونږ پرون ویلي وه هیډر فوټر کې یعنې که زه دلته دا نمبر کلیک کړم بیرته نمبر راځي او چېرته راځي بیرته په هیډر کې راځي او که بوټم کلیک کې فوټر کې راځي او که مارجنز کلیک کې مارجنز کې راځي همدا هماغه شی ده صحیح ده مثلا دا د مارجنز به یو کلیک کړم دغه یو کلیک کړم وینې پیج نمبر به راشي ورسره دویم دریم هر نمبر به خپله ورسره راځي نو دا هغه یو شی دی دلته مې وینې وو که نه دا هغه یو شی دی بل په انسرټ کې ټیکسټ باکس لرو ټیکسټ څه معنا خط باکس باکس ته ویل کېږي د ټیکسټ باکس ټیکسټ باکس که غواړئ چې یو ټیکسټ باکس ولرئ د خط لپاره یو باکس ولرئ نو اوس ګوره موږ په صفحه کې هم خط لیکای شو که نه ټیکسټ باکس د هغه وخت کې استفاده کوي چې بعضې ځایو کې که خط لیکل درته جنجالي وه یا مطلب اوس زه مثلا دغه کونج کې غواړم چې خط ولیکم یا د یو شکل په سر خط ولیکم بعضې داسې ځایو کې چې خط لیکل لږ جنجالي وي که نه نو بیا ټیکسټ باکس ډېر ښه نتیجه ورکوي ښه کار ترې اخیستلی شي نو دغه چې دي تیار ټیکسټ باکسو ډیزاینونه دي وینې هر یو که غواړئ مقصد یې کلیک کوو زه دا کلیک کوم ګوره د ټیکسټ لپاره باکس جوړېږي زه به فقط خط پکې لیکم نه دا خط کې چینج یې کړه دا باکس هر ځای ته انتقالولی شي او دا کوم ډیزاین یا فارمټ چې موږ د شیپ لپاره ویلی وو دې لپاره هم هماغه کار کوي پوه شوې نو دې ته ټیکسټ باکس وایي او که خپله جوړوې انسرټ کې بیا دلته به ورته وایي چې ډراپ مور ټیکسټ باکس فرام آفیس ډاټ کام که غواړئ چې د آفیس که انټرنیټ وي نو بیا کار کوي بعضې دلته مې نشته نور که د انټرنیټ نه اخلی نو درته راولي او ډرا به خپله رسموي کلیک یې کړه اوس چې هر کونج کې ته وغواړئ باکس رسم کې رسمولی شي مثلا زه دغه ځای کې غواړم چې یو باکس ولرم مثلا نه خط پکې لیکې خط پکې ولیکه هماغه اپشنونه چې ما ویلې د شکل لپاره دي دې لپاره هم دي مثلا منځ ته یې رنګ ورکوي او بارډرو ته یې رنګ ورکوي یا بارډر یې بیخي ایسته کوي ګورل نو بارډر به بیخي ختم شي صرف به خط وي په اساني به یې له یو ځای نه بل ځای ته انتقالولی هم شي دغه شي ته ټیکسټ باکس وایي پوه شوې پې همیشه که کوم ځای کې کرسر نه کړو په اساني خط نه شوی لیکلی بیا ټیکسټ باکس نه استفاده وکړئ فقط مالته یو ټیکسټ باکس جوړ کړئ خط پکې ولیکئ پوه شوې بل د پکې اټو ټیکسټ که غواړئ چې اټو ټیکسټ ولرئ دې کې بعضې ټیکسټونه دي تیار پکې جوړ شوي دي او موږ یې خپله هم لیکای شو مثلا زه وایم چې زه بریا ولیکمه د بریا مکمل نوم دې راشي دلته بعضې که غواړئ چې بعضې تیار جوړ شوي دي هغونه یې ور واچئ هم یې ور اچولی شئ مثلا دلته تیار ګوره نه په هیډر فوټر کې چې مې پرون ویلې که نه تیار جوړ شوي دي یا مثلا د آتر نوم د کتاب چا جوړ کړی دی هغه نوم ور واچئ د کمپنۍ نوم ور واچوئ د بعضې تیار جوړ شوي شیانونه که استفاده کوئ غواړئ چې دلته یې ور اچوئ ور اچولی شي پوه شوئ بل د پکې ورلډ آرټ د خط ډیزاین دغه شی مو ګوره هوم کې هم ویلی وو په یاد مو دي ده فرق یې څه شی ده چې دې لپاره دلته په صفحه کې چې کوم خط لیکلی وي هماغه به چینجوي درته مثلا ما دلته لیکلی ده بریا انسټیټیوټ که نه غواړم چې دا چینج کړم نو سلیکټ یې به له دې ځای نه به چې هر ډیزاین کلیک دی به هماغه ډیزاین اخلي او که چېرته له انسرټ نه ته کلیک کې راشې او دلته یو ډیزاین انتخاب کې مثلا زه دا ډیزاین انتخابوم ګوره سټایل یې لږ چینج دلته غټ راځي بیا به یې وروسته دلته لیکې هر شی چې لیکې پوه شوې هغه چې ده د هوم والا چې خط یې لیکلی وي هماغه به چینجوي سلیکټوي به یې درته چینجوي به او چې کله دا کلیک کې نو بیا به وروسته خط ورپسې لیکې دی به درته ټیکسټ باکس غوندې باکس راولي چې بیا هر چېرته لیکې ولیکه او انتقالولی به هم په اساني سره شي لکه څنګه چې شکل و عکسونه و د شیانو کول پوه شوې هماغه اپشنونه او هماغه ډیزاین ټول دته هم کار کوي فارمټ مینیو دا شو ټیکسټایل یا ورلډ آرټ بل د ډراپ کیپ به مو شاید ډېر زیات لیدلی وي چې کله مثلا یو راپور جوړوئ یا مثلا زه یو راپور جوړوم په دې کې غواړم چې دغه اول حرف یې لږ غټ وي ټیکنالوجي لږ به یې زیات کړم زه غواړم چې دغه اول حرف چې ده دغه لږ غټ لیکلی وي که نه نو بس فقط پاراګراف کې کرسر کېږده بیا یې سلیکټ کړه نو دلته راشه ډراپ کیپ ګوره تقریبا یو دا ډیزاین ده که دا کلیک کې وینئ څنګه به شي اول حرف یې د څو لاینو په اندازه راغی د درو لاینو په اندازه غټ راغی او دا نور لاینونه بیا ټول له دې کونجه شروع شو لیدلی به یې مې بعضې راپورو بعضې نیوز پیپرو د شیانو کې وي او که چېرې دا کلیک کې ان مارجن بیا دی په مارجنز کې راځي داخل د مارجنز دا نور به ګوره ټول سیده ورسره راځي او که بیرته دا والی کلیک کې بیرته بیا دی د درو لاینو په اندازه د دو په شمول د مارجنز نه آوټ سایډ راځي او ډراپ کیپ آپشن که کلیک کې دلته کې آپشنونه راځي که دغه یو کلیک کې دا همغه اولني یې ده چې د درو لاینو په اندازه شي او که دا بل کلیک کې مارجنز کې به راځي وینئ دغه او دغه او دغه دي پوه شوئ
په دې کې بیا فونت کواړي چې دغه فونت چینج کې صرف دغه یو هر فونت چینج کې بیا کولای شي چې فونت چینج کړي د ډیزاین فونت چینجوي چې هر څومره فونت هر فونت غواړي او له ډیزاین لاینز ټو ډراپ دلته څو عدد لیکلای درې نو دغه حرف چې د څو لاینو په اندازه ده د درو لاینو په اندازه که چیرته ته د څلور کې د څو لاینو په اندازه بشي څلور یعنی دلته غټ وړه کوي چې د څو لاینو په اندازه وسی او بل پکې ټیکست ډیسټنس فرام ټیکست چې دغه خط څومره فاصله ترې ولري غواړي چې دغه خط لږ فاصله ترې ولري نو بیا دغه ټیکست ډیسټنس لږ ورته زیات کړه دا چې څومره زیاتوي هغه خط څنګه کیږي فاصله ترې پیدا کوي دې ته ډراپ کیپ وایي ډراپ کیپ نن کې درته ورکیږي شما پشتو رو انت کار پشتو ایره ډراپ کیپ میگه فهمیدین ډراپ کیپ خب بعد از او مایکروسافت سیگنیچر داریم سیگنیچر رو میفهمین چی رو میگه امضا کردن بعضی راپورها و بعضی چیزا جای امضا را اگه میخوای که برش جور کنی او را میتونی راسن هم جور کنی مثلا شیپ خو خواندیم نه از شیپ یک لاین بگیری مثلا در اینجا جای امضا را جور میکنی نه یک شیپ گرفتی به خاطر که پایین خط نوشته کنی تکست باکس هم امروز اینا خواندیم تکست باکس هم جور میکنی فقط اینجا خط نوشته کو که سیگنیچر فلانه مثلا رئیس منیجر سیگنیچر یا فلان سیگنیچر باز تکست باکس لاین های از رو پس میکنی از اینجا تا که معلوم نشه این رو در مابین میاری جای امضا جور شود یا مثلا اینجا ما در مابین جور میکنم اینجا خودت هم میتونی از این هم استفاده کرده میتونی که اینجا بیایی و از سیگنیچر اد سیگنیچر سرویس یا از اینترنت برات میگیره اینجا کلیک میکنی و خودت جور میکنی که اینترنت کانکت باشه باز میه و اینجا خودت جور میکنی سجستد ساینر که امضا میکنه نامی از رو اینجا نوشته میکنی مثلا میگم که منیجر کورس یا منیجر اینستیتیوت منیجر فهمیدین اینجا اینو چی است پوزیشنش چی است اینجا باید نامش نوشته شه مثلا نوشته میکنی که احمد خان اینجا پوزیشنش نوشته میکنی که مثلا اینستیتیوت منیجر یا هر کاری که است منیجر اینجا اگه میخوای که ایمیل آدرسش نوشته کنی ایمیل آدرسش هم نوشته کردم میتونی فقط اوکی کو چی میکنه جای امضا رو برای جور میکنه سر لاین آمد اینجا نامش نوشته است اینجا پوزیشنش نوشته است اینجا جای امضاش میباشه فهمیدین این سیگنیچر میگه و این اگه اینترنت باشه از اینترنت گرفته میتونین اقسامشان هر قسمی که انتخاب کنیم اون قسم اینجا میاد بعد از اون دیت ان تایم است دا هیدر این فوتر هم خواندیم اگر دیت ان تایم اضافه میکنی اینجا به خاطر صفحه است هر جایی که کرسر باشه دیت ان تایم کلیک میکنی هر دیت ان تایم که انتخاب کنی اوکی کنی اون دیت ان تایم میاد فهمیدین بعد از اون اینسرت آبجکت هستن اینسرت آبجکت دا ورد و دا پینت در دویش خوانده بودین اگر یادتان باشه به خاطر چی هستن اگر میخوای که از یک پروگرام دیگه یک چیزی اضافه کنی مثلا در اینجا ما میخوایم که از پروگرام پینت یا از پروگرام اکسل یا از دیگه پروگرام یک چیز بیارم باز اینجا آبجکت کلیک میکنی سعی کن نام پروگرام کلش اینجا مثلا ما از کدام بیت مپ ایمیج که از پینت میگه یعنی اوکی میکنی اینجا چی باز میشه پروگرام پینت وقتی که اینجا دیزاین جور کردی هر چیز که دیزاین میکنی و ایره کلوز کنی و راست کجا میره دور باز اگه تغییرات میآوردی چیکار میکنی سرش دبل کلیک میکنی تا که پس پینت باز شود باز که تغییرات آوردی کلوز میکنی پس اون در ورد میره فهمیدین ایره میگه insert object و text from file میتونی از یک فایل تکستش بگیری اینجا بیاری مثلا باز خط دیگه فایل ها نوشته است میخوای که امور اینجا اینسرت کنی باز این از استفاده میکنی میای اینجا تکست فرام فایل کلیک میکنی در هر فایل که در هر جای خط باشه مثلا من میگم که در کدام فایل از این فایل ها از کدامش بگیریم که کم باشه مثلا اینی اینسرت کن چه که چیز خط باشه اینجا میاره صحیح وقت که از یک فایل خطش میاریم اینجا در او که چیز باشه او رو میخوای که در اینجا اینسرت کنی باز فرام تکست فرام فایل فهمیدین این اردویشه بعد از اون سیمبلز خود موبایل هم شاید دیده باشین وقتی که مسیج در موبایل نوشته میکنین باز نشانه هستن نه در اینجا مختلف نشانه اگه میخوای که از استفاده کنی این نشانه هایی هستن که در کیبورد تایپ کردن نمیتونی نه باز میتونی از اینجا اضافه کنی هر یک کلیک میکنی اونجا میاد و دیگهش اکویژن است این خود زیاد بلد باشین به خاطر فرمولا ریاضی و فیزیک از این چیزا اگه میخوای فرمولا رو جور کنی این اینجا کلشان هست هر یکی که اینسرت کنی باز فقط تغییرات بیار تغییرات آورده میتونی باز که از دیزاین منیوی خودشان میاد که مختلف نشانه ها و سمبل ها داره میتونی از اینجا جورش کنی این ایکویژن میگه دا اینسرت ایکویژنز فهمیدین اینسرت منیو رو کلش فهمیدین
بعد از او خب ما و شما استیبل شروع کرده بودیم نه. اینجا چی مونده؟ پیج. در پیجز که هست اول کاور پیج است. اگر میخوایی که کاور پیج بیاری، کاور خود میشناسین، این کتاب و راپور هر چی که باشه این کاور پیج اولیشه. اگر میخوایی که برای یک دیزاین داشته باشی، باز می اینجا که هست کاور پیج کلیک میکنی. کاور پیج کلیک کو، که دیزاین هایش هست. هر یکی که انتخاب کنی اونجا میای. و اگر اینترنت باشه باز از اینجا گرفته میتونین. اگر اینترنت باشه فعلا نمی پس اینجا که از اون هستن. مثلا ما اینیش میخوایم کدام یک این کلیک کو و کاور پیج اینجا میاد که تو عکس کلی چیزا فقط چی میکنی خطش تغییر میدی. مثلا این عنوان است اینجا خودت نوشته میکنی هر چی که نوشته میکنی. این میگه کاور پیج. اگر میخواستی که پیج کاور اضافه کنی از اینجا میتونی. و اگر دیلیت میکردی باز پس بیا در کاور اینجا ریموو کاور پیج. ریموو کاور پیج کلیک کنی و پیج پس دیلیت میکنی. میبینی؟ پس دیلیتش میکنی. بعد از او اینجا پیج بلینک است که چی کار میکنه؟ یک صفحه اضافه میکنه. مثل کنترل انتر اضافه میکنه یک صفحه اضافه میکنه. و پیج بریک هم یک صفحه اضافه میکنه که کنترل انتر شارتکتش هستن اضافه میکنه. فرقشون چی است بین این دو تا؟ که یکی هستن مثلا باش که یک صفحه تنها دو صفحه را جور کنیم. این پیج 1 است. پیج 1 کنترل انتر میزنم. این چند است؟ پیج 2. اگر ما کنترل انتر میزنم مثلا بعد از کنترل انتر میزنم صفحه چند آمد؟ پیج 3 و بعد از پیج 2 آمد. اگر میخوایی که مثلا ما میگم که بین دو پیج یک پیج اضافه شود باز از بلینک تقریبا باشه که اینجا کرسر بانم میگم بلینک پیج یک پیج اضافه کن. بعد از بین این دو صفحه یک صفحه اضافه کن. میبینی؟ پیج 2 و پیج 2 هر دویش پیج اضافه میکنه. از کنترل انتر هم میتونی از اون هم میتونی. این را میگه اینسرت منیو رو کلش فهمیدین. بعد از اون دیزاین منیو. این دیزاین منیو که است این برای مکمل فایل ورد است. بیشتر که ما میخواندیم اگر یک شکل انتخاب میکردیم به خاطر شکل یک دیزاین منیو میآمد. اگر چارت انتخاب میکردیم بر چارت میآمد. اینی دیزاین منیو که است این کلش بر چی هستن؟ بر مکمل داکومنت است. بر هر قدر صفحه که اینجا داشته باشی کلش بر چنج میکنه. اگر اشکال باشه شکل رو چنج میکنه، اگر خط باشه خط رو چنج میکنه. مقصد این دیزاین که است چی میکنه؟ این مکمل فایل مکمل داکومنت براتون تغییر میده. مثلا اینجا ما دو سه صفحه دارم. کمی خط هم نوشته میکنیم. مثلا اینجا مکمل داکومنت جور است. یک چند تا شکل و چیزا رو از اینسرت مندازیم. این شکل اینجا جور میکنیم. مقصد یک راپور جور است. در راپور همه چیز می باشه. میخوای که مکمل راپور دیزاینش چنج کنی. باز می دیزاین کلیک میکنی. که کلش دیزاین ها هستن. از اینجا دیگه هم هستن. هر دیزاینی که کلیک میکنی مثلا من این دیزاین کلیک میکنم. ببینید چنج شد کلش یا نه؟ یا این دیزاین کلیک کنم باز ببینید چنج شد. کل هیچ ضرورت نیست که تو چیز انتخاب کنی. کل داکومنت چنج میکنه. فونت استایل و عنوان را کل چیزایش چنج میکنه. میبینید؟ این میگه دیزاین. و اینجا تیمز هم داره. تیمز باز می شکل و اشکال باشه رنگایشان چنج میکنه. کل این که استنا به خاطر اینی که استنا به خاطر تکست است. این باز برای کلشان هستن. میبینید؟ رنگش هم چنج میکنه. فونت استایل کل چیزا چنج میکنه. مکمل داکومنت. اگر اینترنت داشته باشی میتونی از اینترنت هم بگیری. این رو تیمز میگه. و این تنها تکست استایل چنج میکنه. این باز رنگا رو تنها چنج میکنه. اگر میخوای که تنها رنگای از اشکال چنج شه مثلا نه. چیزی که شکل داری رنگایش چنج میکنه. و این فونتش چنج میکنه. مثل اینکه کی دیزاین ها بودن. میبینی؟ این رو میگه دیزاین. دیگه ایش از صبح میخوانیم تا اینجا. فهمیدین؟